د هیروډاټس نه پس په 320 قبل مسیح کې کله چې سکندر اعظم په دې علاقه باندې حمله کړې ده نو دا هغه په تاریخ کې هم د پښتنو قبایلو د پریتی او د ستاګیدي دغسې د دادیکی او د نورو تذکره راځي چې دا هم پښتانه سره جنګېدلي دي په مختلفو حوالو باندې د مختلفو کتابونو نه مونږ ته دا اندازه لګي چې پښتون شته نو چې پښتون کله شته او د اوسني نوم نه چې پښتون دی نو د دې په زوړ نوم په قدیم نوم باندې بخت یا پخت یا پخت یا پختویز په نوم باندې یاد شوی دی نو د دې ژبه هم وه لوی پښتنو بادشاهانو په هندوستان او په کابل افغانستان په دې باندې بادشاهي کړي دي لوی حکومتونه د هغې پاتې شوي دي خو دا یو افسوسناک امر دی چې د هغې درباري ژبه پښتو نه ده پاتې شوې اخري دور کې بیا موږ ګورو په 18مه صده کې د احمدشاه ابدالي حکومت دی چې هغه یو صاحب دیوان شاعر هم تصور کېږي خو دا هم افسوسناک امر دی چې د هغه د دربار ژبه هم فارسي وه پښتو نه وه دا خبره موږ په یقین سره کولی شو چې په دې ژبه کې خپل یو قوت یو طاقت یو اثر داسې شته چې دا هرې زمانې سره چلېدلې ده مونږ په ویاړ باندې د پښتو کلاسیکي شاعري د دنیا کلاسیکي شاعرۍ سره په مقابله کې ایښودی شو د یو قام دا خوشبختی وي چې هغه د خپلې ژبې د ودې پرمختګ او د بقا په باب لا باشعوره ډېر قامونه داسې هم شته چې هغې سره د خپلې ژبې د ودې پرمختګ یا د بقا څه قسمه پروګرام انتظام یا شعور نشته دی خو په دې حواله پښتو هم خوشقسمته ده او پښتانه هم باشعوره خلک دي د شعر و ادب د حلقې نه علاوه هم په ګڼ شمېر کې عام پښتانه د خپلې ژبې سره ډېره زیاته مینه لري او د خپلې ژبې په حواله باشعوره دي او د دې شعور په وده کې د دې شعور په راوستلو کې یا بیدارولو کې د پښتو شعر و ادب د طبقې د پښتو د اهل علم خلکو چې هغه د ژبې سره او د ادب سره ډېره زیاته او مخلصه مینه لري د هغې کردار ډېر اهم دی دا خبره مونږ د ډېر دور نه د پخوا نه اورو چې پښتو یو ډېره زړه ژبه ده نو دا بالکل حقیقت دی چې پښتو د دې علاقې د دې ریجن ډېره زیاته زړه ژبه ده د معلومو اثارو تر مخه د پښتو ژبې تاریخ چې دی نو هغه ځینې کتابونه دي چې هغه مونږ ته ښیي خو د دې نه مخکې دا خبره مهمه ده چې پښتون څومره زوړ دی نو ځینې داسې کتابونه شته چې هغه د پښتون د قدامت په حواله باندې خبره کوي لکه په هغې کې د ټولو نه زوړ سورس چې دی د ټولو نه زړه ذریعه هغه ویدونه دي ویدونه د هندوانو مذهبي کتابونه دي 4 ویدونه چې کوم دی دغه کېږي اتروید یجروید ساموید او روګوید په دغه کې په څه ځایونو کې د پښتنو تذکره شته په جنګونو کې د پخت قبیلې ذکر راځي د ویدونو تاریخ د ماهرینو د رایو په رڼا کې 4.5 کلونو ته تقریبا رسي د ویدونو نه چې را دې خوا شو نو بیا موږ سره بل اهم سورس چې دی نو هغه دغه د ژند وستا دی چې دا د خراسان د ایران یو اهم کتاب دی پخوانی ژبه ده او په هغې کې کتاب دی نو د دې تاریخ تقریبا 300 کلونو ته رسي په هغې کې هم د بخت په نامه باندې د پښتون تذکره شته د هغې نه پس د هیروډاټس په سفرنامه کې د ګندهارا په دې علاقه کې چې پېښور نوښار 400 دا ایریا ده په دې کې او په افغانستان کې باختریا کې او په نورو ځایونو کې د پښتنو تذکره شته د هیروډاټس نه پس په 320 قبل مسیح کې کله چې سکندر اعظم په دې علاقه باندې حمله کړې ده نو د هغه په تاریخ کې هم د پښتنو قبایلو د پریتی او د ستاګیدي دغسې د دادیکی او د نورو تذکره راځي چې دا هم پښتانه هغه سره جنګېدلي دي نو زما غرض د دې نه دا و چې تر 4.5 کلونو د مختلفو دورونو کې او په مختلفو حوالو باندې د مختلفو کتابونو نه مونږ ته دا اندازه لګي چې پښتون شته نو چې پښتون کله شته او د اوسني نوم نه چې پښتون دی نو د دې په زوړ نوم په قدیم نوم باندې بخت یا پخت یا پخت یا پختویز په نوم باندې یاد شوی دی نو د دې ژبه هم وه اوس ژبه یې څنګه وه دغه یو ځان له سوال دی خو د پښتو د قدامت په حواله چې زموږ ماهرینو کومه خبره کړې ده
نو پښتو واقعي چې دومره زړه ژبه ده 4.5 کلونو پورې خو د دې د قومیت معلوم تاریخ دی نو ممکن اندازه ده چې 15,000 کاله مونږ وایو چې پښتو به زړه یا دینم زیاته زړه کېدی شي. بهر حال لوی پښتنو بادشاهانو په هندوستان او په کابل افغانستان په دې باندې بادشاهي کړې دي، لوی حکومتونه دغه پاتې شوي دي، خو دا یو افسوسناک امر دی چې دغه درباري ژبه پښتو نه ده پاتې شوې بلکې دغه درباري ژبه فارسی وه. هغه که د لودیانو حکومت او که د خلجیانو حکومت او که د سوریانو حکومتونه وو، که په دې بالکل اخیری دور کې بیا موږ ګورو په 18مه صده کې د احمد شاه ابدالي حکومت دی چې هغه یو صاحب دیوان شاعر هم تصور کېږي، خو دا هم افسوسناک امر دی چې د هغه د دربار ژبه هم فارسی وه پښتو نه وه. نو په سرکاري یا درباري سطح باندې چا هم پښتو سره هغه مینه هغه مرسته نه ده کړې د کومې چې دا متقاضي وه، خو به هر حال پښتو د حال تر پړاوونو ځان را رسولی دی. نو دا خبره موږ په یقین سره کولی شو چې په دې ژبه کې خپل یو قوت یو طاقت یو اثر داسې شته چې دا هرې زمانې سره چلیدلې ده او دا به انشاءالله نور هم مخ په وړاندې ځي. د دې په باب له به شعور نور هم زیاتولي. مونږه په ویاړ باندې د پښتو کلاسیکي شاعري د دنیا کلاسیکي شاعرۍ سره په مقابله کې ښودی شو. د پښتو په حواله نور هم ډېر څه ویلی کېدی شي، خو زه هم په دغه خبرو اکتفا کوم. ډېره مننه.